سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، تل تاسو کوشش وکړئ چې خپلې پوښتنې دلته زما په یوټیوب چینل باندې تاسو په کمنټ په برخه کې پرېږدئ او زه به د هغې نه ستاسو یو پوښتنه جوړوم. انشاءالله تاسو لپاره یو تفصیلي ویډیو جوړوم. نن چې کومه پوښتنه ما راخیستې ده او انتخاب کړې ده هغه ده چې ما نه اسناد ورک شوي دي، زه اوس څه وکړم. اکثرا ملګري دا پوښتنه کوي ما نه په ټیک ټاک، په یوټیوب او فیسبوک باندې چې ما نه اسناد ورک شوي، زه څه وکړم. که چیرې تاسو نه اسناد ورک شي بیا تاسو څه کولی شئ، کوم قدم اخیستلی شئ. نو دا ډېر یوه مهمه موضوع ده، ډېره یوه مهمه پوښتنه ده. اکثرا ملګرو سره داسې واقعات کېږي چې دوی نه اسناد ورکېږي. ګورئ ملګرو، هر کله چې تاسو نه اسناد ورک شي، تاسو نه چې دغه اسناد په کومه ساحه کې ورک شوي، د هغې ساحې مربوطه پولیس سټیشن ته تاسو لاړ شئ او هلته پوښتې پلان وکړئ. تر هغې پورې تاسو نوې ریسیپیسي نشئ اخیستی، تر هغې پورې تاسو که چیرې نور اسناد ورک شي هغه نوي نشئ اخیستلی، تر څو پورې تاسو سره ثبوت نه وي چې تاسو نه دغه اسناد ورک شوي دي. که چیرې تاسو بغیر د پختې پلانه ځئ او تاسو پر پکچور کې ګمان کوئ نوې ریسیپیسي یا نوې کاغذ سجوغ هر څه دپاره چې او تاسو ثبوت ونه لرئ، صرف تاسو دا دعوه کوئ په خوله باندې چې ما نه اسناد ورک شوي، نو دا د قابل اعتبار نه ده، دا د منلو وړ نه ده. نو دې دپاره چې هر کله تاسو نه اسناد په کومه ساحه کې ورک شي، سمدستي هماغې ساحې مربوطه پولیس سټیشن ته تاسو لاړ شئ او پختې پلان وکئ. هلته ورته ووایئ چې په دغه وخت، په دغه تاریخ باندې، په دغه ساحه کې، په دغه ځای کې ما نه زما اسناد دغه اسناد ورک شوي دي. کوم اسناد چې تاسو نه ورک شوي، مغه دقیق دغه ټول اسناد تاسو په هغه خپل پختې پلان کې ډیکلیر کړئ، هغې ټول یادونه کې وکړئ چې کوم اسناد تاسو نه ورک شوي، هر څه چې تاسو نه ورک شوي. نو چې کوم دی په پولیس سټیشن کې به تاسو ته پختې پلان هغوی جوړ کړي، تاسو به یو ثبوت درکړي او ورقه به درکړي او هغه ورقه به بیا تاسو راواخلئ، بیرته به خپل پرفکچور ته لاړ شئ او تاسو به نوې ریسیپیسي یا کاغذ سجوغ دپاره ګمان وکړئ. بیا به تاسو سره یو ثبوت وي او ستاسو خبره چې کوم دی هغه به بیا منلی کېږي. نو تاسو به نوی پختې پلان، نوی کاغذ سجوغ یا ریسیپیسي درکړي. دغسې که ستاسو اشوغانس مالادي یا نور کوم اسناد دي، ورته اسناد دي، هغه تاسو نه ورک شوي او تاسو بیا غواړئ چې نوي اسناد واخلئ، نو همدغه یې طریقه کار دی. په دغه پروسه باندې تاسو تللی شئ او تاسو خپل اسناد نوي بیرته اخیستلی شئ. دا هېڅ ډېره تشویش وړ خبره نه ده، څه مشکل نه دی، ولې وخت به لګېږي چې تاسو بیرته نوی کاغذ سجوغ واخلئ یا ریسیپیسي که هر څه. نو دغه یې طریقه کار دی. که چیرې تاسو نه اسناد ورکېږي، تاسو پختې پلان کوئ تر څو تاسو نوي اسناد واخلئ. نو نننۍ ویډیو، نننۍ معلومات همدومره وو. لکه څرنګه چې زه هره ویډیو کې دا یادونه کوم چې دغه ویډیوګانې تاسو ټولو ملګرو سره په خاص ډول باندې نوي راغلي ملګرو سره شریکې کړئ، تر څو دغه نوي راغلي ملګري چې کوم دي دغسې مشکلاتو سره اگر که دوی مخکې کېږي چې دوی ته مشکلات او تشویش نه زیاتېږي او دوی دغه مشکلاتو نه په اسانۍ سره راوځي. نو مننه ملګرو، د بل ویډیو پورې، د بلې موضوع پورې په الله سپارم. په مخه